अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंगे खैर रोग जोड़िए खस्ता खुली सहर द खैबर स्टूडियो पेखावर ना नेख पने गाज़ी मीना शम्स सर द खपल टीम हाजिर यम उम्मीद लरम च तासु बहुम पता मये च आया नन द नहर वज़दा द ट्यूसडे रोज़ او پنن روز باندې خسته غونډه کې مارنینګ شو وی ولې چې دا د یوت شو وی دي کې هغه کامیاب ځوانان او جنکې راځي چې هغه د زړه اواز چې د خبر جوړیږي دا غي پزلونو کې چې سدي یا غي څه کول غواړي نو هغه چې دی یو پلیټ فارم یو لار یو ذریعہ چې دا غي له خبر ملاويږي نو نن باغی هم راځي غب شپ هم لګي او ډیر خسته خسته غب شپ استاد لپاره سرپرایزز هم دي گیفټونه هم دي د استاد لپاره ولې چې د خبر سحر چې څومره وخت تیریږي هغه مره زمونږ په مارنینګ شوز کې چې دینو نورا چې د استاد لپاره پکې چینجز راځي مونږ غواړو چې بهتریانې پکې راولو مونږ خو راځو خو چې تاسو کله مونږ سره کېنه نو تاسو ته هم سناسه فایده واخلئ سناسه داسې یادونه تاسو واخلئ چې هغه تاسو ته ټول عمر بیا په کورونو کې پراته وي کو آی هغه بیا شو هر څوک کوي کو خدای دې هغه بل جنې کوي خو تاسو به همیشه یو ریمایندر کیږي چې یاره د مینا شمس په شو کې د خیبر سحر کې ما کال کړو ما یو خسته غونډه کې گیفټ هیمپر چې دی ګټلو نو داغه میموریز به بیا تاسو ته هر کال ریکال کیږي کو ماتم نکړل او یا مس یوز نه کړه دغه گیفټ هیمپر نو الله خجی راځو ما خبرې وکړو په موسم باندې هم خبرې ترې کولې چې موسم چې دی نو کله وی بدلیږي او څنګه موسم بدلیږي داسې سنم بدلیږي کنه دا خو شاعرانو چې دی نو استناسه شاعري کوي او هغه د موسم او د محبوب د مزاج متعلق هغه شاعري چې وشي خو موسم واقعي اثر پرېږدي د انسان په تربیت باندې د انسان په اخلاق باندې د انسان په جسم باندې د انسان په ذهن باندې ډیر اثر پرېږدي او چې کله دا داسې قسم موسم وي چې کله د چا خبره بارانونه نه کیږي یا اوشي او د بارانونه پسند چې دی نو تروټ انفیکشن چست انفیکشن او په آلودګي وي ماحول چې دی هغه ډسټي وي نو بیا بیماری ډېرې زیاتې کیږي بیا د ټولو نه کامن بیماری چې دی هغه نزله زکام فلو خانسي او دا شی نه ډېر زیات کیږي نو دا دومره ډېرې خبرې ما ځکه وکړلې چې ما سره یو ښایسته غونډه کې د هغې توړ دی د هغې یو داسې سیز چې هغه تاسو استعمالوئ یو داسې میډیسن هغې سره به تاسو ته شفا ملاویږي او شفا به تاسو ته څنګه ملاویږي دا یو وړوکې لکه څنګه چې مونږ هغه سټیپسل ټایپ ګولۍ خورو که نه نو دا هغې په شانتې یو ټیبلټ دی یو رغه دی سوالین لوزینجز د دې نوم دی جي سوالین تاسو به کتلی وي دا د همدرد پاکستان همدرد یو برانډ دی یو داسې نوم دی چې په دنیا کې د هغې پروډکټ چې دی هغه استعمالیږي او هغه خلک خوري دی هم دا وایي چې څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا موسم چې دی هغه بدلیږي او د موسم د آلودګي او د ډست د وجې نه چې دی هر یو دویم کس چې دی نو هغه بیمار دی هغه ته چې دی نو فلو کیږي هغه ته چې دی نو زکام کیږي هغه ته چست انفیکشن کیږي نو دا سوالین لوزینجز چې کله تاسو استعمالوئ نو دې سره تاسو له زکام فلو خانسي ټمپریچر دا شی نه به تاسو نه کیږي او د ستاسو چست چې دی یا ستاسو مری چې دا هغه به بالکل صفا سوتره به وي تاسو ته به چې دی نو قسم هغه کچ کچ شکایت چې دی هغه به تاسو ته نه کیږي او زه به دا هم وایم چې همدرد د پاکستان یو داسې جانه مانه یو برانډ به زه ووایم ځکه چې د همدرد دوایانې یا د هغې چې کوم هم داسې خوراکونه دي کو هغه تاسو په هیر کې واخلئ کو په سکین کې واخلئ کو هغه تاسو چې دی نو کوم د ماشومانو له واخلئ یا زنانو یا نارینو له نو هغه ډېر زیات مفید وي نو دغه وجه ده چې هر ځل همدرد یو داسې پروډکټ چې دی هغه انټروډوس کوي په مارکیټ کې چې هغې له تاسو ته فایده رسي څنګه چې دا سوالین لوزینجز چې دي دا د داسې لکه سټیپسل ټایپ یو پلته ده ټیک شو جي اوکې سوري لکه هغه شانتي یو پلته دی ټیک شو جي او په هغې کې دا ګورئ دا مختلف دا ګورئ داسې ګولۍ پکې پرتې دي چې تاسو دا چوپئ نو دې سره دی چې ستاسو مری چې ده هغه به نه خرابېږي او دا د مختلف قدرتي جړی بوټیو نه چې دی دا تیار کړي شوي دي او په دې کې هیڅ قسمه داسې کیمیکلز نه دي استعمال شوي چې هغه به د ستاسو مری له یا ستاسو چست له به نقصان ورکړي نو زه به هم دا مشوره تاسو له درکوم او زه په خپله چې کله کله زما مری ډېره زیاته خرابېږي نو زه هم د سوالین لوزینجز چې دی دا چوپلو والا ګولۍ چې دي دا زه خورم له دې سره دی چې زما مری له هم ډېر زیات راحت میلاویږي ان ایم شور چې تاسو به هم د همدرد چې کوم دا نوی پروډکټ دی سوالین لوزینجز دا به تاسو هم استعمالوئ تاسو ته به هم د دې نه ډېره زیاته فایده رسیږي اوس به موږ اخلو یو وړوکې غونډې کې بریک او د بریک نه پس به راځو وګورو چې آیا موږ سره نور څه دي
ستړي مشي یو ځل بیا چا چې ټي وي لګېدلې هغې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو یو ځل بیا د خیبر سهار ښکلي سهار د پېښور نه نیغ په نیغه تاسو ګورئ لګیا یې او امید لرم چې خوند به ترې هم اخلئ ولې چې زه ترې خوند اخلم نو ډیفینټلی تاسو له هم دا لازمي ده چې تاسو د دې شو نه خوند واخلئ که نورو نه اخلئ ګناه له خو زما د شو نه به خامخا خوند اخلئ ولې چې دا درته زه وایم او چې کله زه یم نو بیا تاسو خبره منئ اوکې جي پروګرام ته به واپس راشو پروګرام کې څه څه دي هغه تاسو ته ویل ډېر ضروري دي څه څه داسې پروډکټس دي چې د هغې انټروډکشن کول او هغه تاسو سره انټروډیوس کول هغه ډېر زیات ضروري دي ولې چې تاسو ته هم پته ولګي چې د اصل او د نقل پہچان چې دی هغه تاسو په اسانۍ باندې کوی شئ ډیفینټلی چې یو څیز تاسو ته په میډیا باندې ښودلی کېږي په سوشل میډیا ښودلی کېږي او یو کس یو اینکر یا یو چینل دا تصدیق کوي چې آیا دا څیز صحیح دی نو اټ مینز چې هغه د ستاسو صحت ته څه نقصان نه ورسوي او هغه د ستاسو لپاره فایدهمند وي نو دغه شانتې ګوړه یو داسې څیز دی یو داسې زه به وایم چې هغه هر یو لوی واړه زاړه هغه ډېر زیات خوښوي او خوري او د هرې علاقې خپل یو سوغات وي خو دا ګوړه یو داسې څیز دی لکه زه به په هغې کې د مویز ګوړې اګزامپل درکړم چې هغه تاسو کوم مردان ته لاړ شئ ثوابی ته لاړ شئ چارسدې ته لاړ شئ ایون تاسو د پنجاب مختلف ښارونو یا ضلعو ته لاړ شئ هلته به تاسو ته ګاڼی میلاویږي په ګاڼو کې چې دی ګوړه جوړیږي او ګوړه چې کله جوړیږي نو دا د اوریجنل د ګني د رس نه جوړیږي یعنې چې کوم ګنی وي هغې نه دا جوړیږي او هغې نه دا ځکه چې دی نو خالص موږ ورته وایي چې دا نیچرل او پیور ګوړ دی د مویز ګوړ چې دا دې کې ملاوټ نشته دې کې هیڅ قسمه کیمیکلز نشته چې هغه تاسو وایي که نه چې آیا دا به زما صحت له نقصان ورکوي عموما داسې ځایونه ما لیدلي دي چې په ګوړو کې هم هغې ملاوټ کوي څه نه داسې کیمیکلز پکې اچوي د رنګ دپاره چې آیا هغه د ستاسو د صحت دپاره نقصان دی وي خو مویز ګوړ چې دی هغه هر کس داسې نه ده ځکه چې دا د اوریجنل ګنې کې رس سے بنای د اوریجنل د ګني د رس نه جوړ شوی دی او دا به زه وروسته لږ چیک کوم تصدیق به زه درکوم تاسو ته نو دا نیچرل پیور ګوړ ده جي او د مویز ګوړ په تیارېدو کې هیڅ قسم داسې څه کیمیکلز هایجینیک داسې څه شی نه دي یوز شوي چې خدای مکه هغه تاسو له نقصان درکړي یا د ستاسو دپاره فایدهمند نه وي مویز ګوړ چې دی دا یو داسې هیلدي سنیکس دی چې دا تاسو ټریولینګ کې استعمالولی شئ یعنې ټریول ټایمینګ ټیک شو آفس ټایم لکه مونږ چې دلته آفس کې نو که مونږ شنه چای غواړو چې چای وڅښو یا هسې خوله خوږول غواړو نو مونږ د مویز ګوړ استعمال کوی شو اوکې جي بیا فیملی چیټ چیټ چې کله فیملی کینی مووي ګوري یا هسې لډو یا گیم یا anything نو هغې کې چې دی نو د خوږو په حساب کې چې دی نو زه یم چې د مویز ګوړ استعمال وي نو هغه نور هم زیات ښایسته وي بیا سټډي ټایم عموما خلک وایي چې کله ته سټډي کوې نو چاکلیټ خوره دې سره ستا دماغ چې دی شارپ کېږي نو زما په خیال کو د چاکلیټ په ځای تاسو د مویز ګوړ استعمال وکړئ نو تاسو به نور شارپ شئ ولې چې نیچرل انګریډینټس خوراک به تاسو وکړئ بیا آفټر میل یعنې د خوراک نه پس مونږ وایو که نه چې خواږه خوړل چې دی دا سنت دی نو که په هغې کې تاسو د مویز ګوړ استعمال وکړئ نو آیم شور چې هغه به نورې فایدې درته میلاو شي سنت نه سنت دی او صحت نه صحت دی اوکې جي بیا ټي ټایم عموما خلک په چایو کې ګوړه اچوي نو که هغه تاسو د مویز ګوړې استعمال وکړئ نو چای به نوره زیاته ستاسو خوندور او ذایقهداره شي او که تاسو شنې چایو سره عموما افغانیان وروڼه خویندې او ایون مونږ هم چې چېرته لاړ شو یا کور کې نو مونږ د چایو سره یا شنې چایو سره چې دی نو ګوړه ایږدو نو مویز ګوړ انتخاب د ټولو نه بهترین دی جي اوکې جي دا په مختلف 5 فلیورز کې چې دی دستیاب ده هغه کم دي د ټولو نه اول چې دی اورنج پیل یعنې د اورنج ذایقه کې د تاسو سره ټیک شو د ادرک په ټیسټ کې تاسو سره دا موجوده ده د سونپ کاږه چې ورته مونږ وایو د هغې په ټیسټ کې تاسو سره موجوده ده او اوریجنل د ګوړې چې کوم فلیور د ټیسټ دی په هغې کې هم دا تاسو ته موجوده ده او مویز ګوړ وایي ګوره دومره هوښیار دي ښه مویز ګوړ وایي چې چونکې نن سبا د ودونو سیزن دی او د ودونو په سیزن کې د خوږو استعمال یا په تقریباتو کې تاسو د مویز ګوړ استعمال وکړئ نو وایي د ستاسو خوشحالۍ چې دي هغه به یو په دوه شي او خوشحالو له به نور هم د خوږوالي او هغه چې دی نو هغوی چار چاند لگانے والے جو ہے تو مویز ګوړ ہے جی نو یقینا دا یو ښه خبره ده په ودونو کې او داسې نور غوندې تقریباتو کې سالګرې کې یا انګیجمنټ کې داسې قسم راکړي د خوږو په طور باندې د دې پیکینګ ډېر ښایسته دی نو تاسو د مویز ګوړ استعمال کوی شئ بیا مویز ګوړ تاسو له څه بینیفټس درکوي څه فایدې درکوي هغه زه تاسو ته وایم جي مویز ګوړ چې دی نو دا د ستاسو انرژي ته د لانګ لاسټنګ انرژي تاسو له انرژي د ډېر ټایم دپاره درکوي ټیک شو جي بیا دا ستاسو هضمې کې چې دی ډېر زیات په کار راځي ټیک شو او بیا ورپسې څه شی دی ستاسو امیونټي بوسټ کوي امیونټي چې نن سبا موږ وایو که نه چې د فلانې بیمارۍ خلاف د فلانې بیمارۍ خلاف زموږ امیونټي مضبوطول پکار دي نو مویز ګوړ چې دی ستاسو امیونټي مضبوطوي نو دا د مویز ګوړ دومره فایدې دي چې دا تاسو ته ما بیان کړ خو مویز ګوړ دا چې ما تاسو یې که نه چې دا 15 فلیورز دي ټیک شو جي دا اوریجنل ده
ټیک شو جی دا پکې چې دی نو اورنج والا ده دا چې دی نو دا سونف والا ده او دا چې دی نو دا څه شي اورنج پیل والا ده ټیک شو اینډ لیټ می دا چې دی نو ادرک والا ده ادرک والا ده بالکل جی دا ادرک والا ده نو ادرک والا دا دی چې ټول یو دي ادرک والا ده نو هغې کې دی چې ستاسو نن سبا د مرۍ دا کوم شکایت راځي که نه نو هغې کې دی چې تاسو کله دا خورئ نو تاسو ته به د مرۍ شکایت نه کېږي ما اوریجنل راواغېشته ځکه چې مې پرې چې اول د اوریجنل ګوړې ټیسټ وګورم چې هغه څنګه دی هغې نه پس به بیا دا نورې ون بای ون ټرای کوو ښه پیکینګ ډېر ایزي دی تاسو خپل ټریولینګ بیګ کې اچولی شئ تاسو خپل هینډ بیګ چې دی کلچز چې دي په هغې کې تاسو استعمالولی شئ ډېر ښایسته دی شکل یې خوشبو یې ډېره مزداره ما ته هغه د چارسدې هغه د ګوړو منډی را یاد شو چې موږ واړه واړه موږ هغې کې ګرځېدلو هر څه خوند به یې کولو څه مزدار ټیسټ و هماغه اوریجنل هغه موږ واړه واړه موږ په دې نه پوهېدو چې موږ به کله بازار ته ولېږو چارسدې بازار ته به زه تلم د هغې لاره کې زما په خیال کسان به پېژني نو د ګوړې منډۍ ډېرې زیاتې راځي نو عموما به د ګوړو دا بولي لګېدله نو موږ به هغې منډۍ ته دننه شو نو موږ به د بورۍ نه چې دې ګوړه راوښکله هغه به م خوړه نه به چا دا وي چې دا دې ولې واغېشته دا نو زما په خیال مویز هماغه ګوړه ده چې کوم وي لے جاتے ہیں آپ کو بچپن کی یادوں میں نو ته ډېره زیاته مننه ښایسته غوندې کې ټیسټ فلیور ذایقه او یقینا تاسو چې کله دا مویز ګوړ راوړئ تاسو ته پته ولګي چې واقعي مینه څه خبرې کړې هغه ډېر زیات رښتیا دي او صحیح دي جي اوس به زه اخلم یو وړه غونته کې دمه پس د دمې به راځي ما سره زما خواږه خواږه مېلمانه او اناؤسمنټ به کوم د ګفټ هیمپرز دپاره سوال به کوم د تاسو نه وګورم چې تاسو جواب راکوئ او که نه نو راځي بیا ویلکم ستړي مشي یو ځلې بیا د بریک نه پس درته خیبر سهر کې وایم هرکلې تاسو ګورئ د خیبر سهر پېښور سټوډیو نه نیغ په نیغه جي یو سوال دی چې زه به درنه کوم د یو فون 4G د خوا نه خو د ټولو اول یو اهم سوال دی موږ همیشه وایو چې زموږ ماشومان ډېر اکټیو دي ډېر تکړه دي په سکولونو کې هغې له ډېر ښه ایجوکیشن فراهم کېږي نه ډاوټ دی کې شک نشته ډېر سکولونه داسې دي چې د ماشومانو په سټډي باندې نو کمپرومایز هغې دې ته نه ګوري چې یاره ریټنګ دې زموږ ښه راشي د ماشومانو په سټډي باندې هغې فوکس ورکوي نن یو سوال دی چې د چا ما اورې ګورې ما ته بیا د دې سوال جواب هم راکړې او ورسره یو بله خبره د ماشومانو دپاره فایدهمند هم ده چې آیا نن سبا زموږ چې کوم سکولز دي په هغې کې لب پې آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آیا دا ویلي کېږي او که نه ویلي کېږي او که دا واقعي ویلي کېږي په سکولونو کې او تاسو ته پته چې زموږ ماشومان دا وایي نو تاسو د خپل ماشوم نه دغه ریکارډ کې موږ ته راولېږئ د خپل نوم سره د ځای د شناخت سره چې د کوم ځای سره تعلق لرئ نو موږ به ستاسو ماشومان دلته راغواړو موږ به د هغې ترمنځ کمپیټیشن کوو چې د چا هغه صحیح راغلو لب پې آتی ہے دعا بن کې تمنا میری دا څومره ښایسته څومره خوند کوي چې کله دا په سکولونو کې ماشومان وي اعظم تھوڑا سا بیک ګراؤنډ میں پلی کرو نو د هغې به دلته کمپیټیشن کېږي او چې کوم وینر وي هغې له به د ای وي ټي چینلز د خوا نه یو ښایسته غونډه کې ګفټ هیمپر میلاویږي او نه صرف دا بلکې هغه به ترې مونږ ریکارډ کوو او په خپل سکرین باندې به بیا مونږ نشر کوو نو دا د هغې ماشوم دپاره به هم ډېره غټه خبرې او زموږ دپاره هم چې زموږ اساسه چې ده یا زموږ تاریخ چې دی هغه به جمدی پاتې کېږي هغه به مونږ نه مري نه نو دا سوال دی اول راته دا وایي چې آیا په سکولونو کې لب پې آتی ہے دعا بن کے تمنا میری دا ویلي کېږي او که نه ویلي کېږي او بله دا چې ستاسو ماشومانو کې دا ټیلنټ وي او تاسو ته پتې چې د هغې وازونه ښایسته دي او دا په صحیح فلو کې وي نو موږ سره رابطه وکړئ موږ به دلته راغواړو هغې له بیا موږ ګفټ هم ورکوو او ریکارډینګ به هم ترې کوو ټیک شو جي دا ښایسته غونډه کې یو ګډ نیوز دی ستاسو دپاره اوس به موږ راشو جي یو فون 4G د خوا نه یو ښایسته غونډه کې کویسچن دی چې 3 ګفټ هیمپرز دي او ګورو به چې آیا نن به 2 خوش قسمته څوک وي چې هغې به د یو فون 4G د خوا نه دا ښایسته غونډه کې ګفټ هیمپر چې دی ګټي زه اول د یو فون چې څه خبرې هغه تاسو ته یم وي دې کې هېڅ شک نشته چې هر یو کس خپله مرضي چلول غواړي او د خپلې مرضۍ چلولو یو داسې پاور دی دا یو مرضي چلول یو داسې څیز دی چې دا هر سړی غواړي ټیک شو جي خو د خپلې مرضۍ چلولو پاور یا اختیار چې دی هغه چا سره وي هر چا سره نه وي نو د دې دپاره بهترینه ده وایي که ته غواړې چې ته د خپلې مرضۍ پاور وچلئ نو د یو فون 4G یو پاور کارډ ولګوئ او تاسو چې دی نو د خپلې مرضۍ چلولو اختیارمند شئ ټیک شو جي او د خپلې مرضۍ اختیارمند به چې تاسو شئ چې تاسو یو پاور ولګوئ نو تاسو چې دی نو په هغې کې سوشلایزیشن کوی شئ تاسو کالینګ کوی شئ او ورسره تاسو این اوسېدی شئ په دې سوشل میډیا په دې هر څه کې د خپلې مرضۍ چلولو دپاره به تاسو صرف او صرف 30
60 او د 100 روپے کارډ اخلي او دغه نه پس بیا تاسو چوز کړئ چې کم بنډل چې دی تاسو لګول غواړئ نو بیا د چا پروا مه کوئ اور لگے رہو اور استعمال کرو اپنے مرضی کا یو پاور آها زبردست او د دې سوال دی چرته اعظم ابي صبر کرو د دې سوال دی چې زموږ د اردو فلمونو فلم سٹار نامی گرامی ریما خان لومبنی فلم کم یو یعنی اردو فلم سٹار ریما خان لومبنی فلم چې دی کم یو دا د یو فون 4G د خوانه تاسو نه چې دی نو د نن سوال دی امید لرم چې تاسو به مال چې دی زر زر د دې جواب راکوي او قرآن اندازې باندې به مونږ بیا دوه خوش قسمت نمونه روباسو او بیا به مونږ چې دی نو د یو فون 4G د خوانه غیله گیفت ورکو پرون ایاز خان د پیښور نه گیفت ګټلو د یو فون 4G د خوانه نن باغی راځي خپل گیفت هم پر بتل لاسه کوي او چې نن قرآن اندازې مونږ کوو نو دوه نمونه به روباسو او ګورو چې یو فون 4G به څوک ګټي اوس پر راشو په خپل ملمنو باندې زموږ ډېر ماشاءالله تکړه مېلمانه راغلي دي اچیورز دي کامیاب دي ماشاءالله په خپل لایف کې او لا مزید کامیابو ته چې دی نو سترګې په لار دي د ټولو اول یو ښایسته غوندې کې سټوډنټ دی جي د BBA سټوډنټ دی او 6 سیمسټر کې روان دی لا او ټپې او سنګینګ او پیروډیز کې ډېر زیات ماهر دی عمر علي ته ویلکم کو السلام علیکم عمر څنګه جوړې لکه دا چې څومره کوالټیز تا کې دي که نه او د ستا شخصیت ته زه ګورم دومره شاعر لګي نه چې دا دومره کوالټیز په تا کې دي بس دا د وخت سره مې لږ شوق لږ شوق او جو د سوات دی که نه نو جو سواتیان چې دي نو د جوار دې راوړي دي بس د سوات چې والن صاحب خو لا د جوار ورځې نه دي ها جی اوس به موسم شروع کېږي جو موسم به شروع شي بالکل جی اوکې جی بیا به مونږ راشو زموږ سره یو بل قابل ځوان دی جی چې زه به دویم چې خپل تاریخ ښودن یا د خپل تاریخ په هکله باندې یو بل ملکی ښاري ته یا ټورست چې دی د خپل ملک په هکله باندې د خپل ریژن په هکله باندې د خپل کلچر په هکله باندې اګاهي ورکول د هغه ګایډ کول دا زما په خیال یو ډېره غټه ذمهواري ده ځکه چې په صحیح طریقې د خپل ملک او د قوم او د خپل کلچر ترجماني کول دا ډېره غټه خبره ده ډېر کسان په دې کې چې دی نو پاتې راغلي دي خو زه چې کوم د دې کاوشو ته ګورم نو ماشاءالله لګي چې واقعي زموږ ملک ته اوس هم داسې ډېر کسان شي چې هغه د ملک د بهترۍ دپاره ښه سوچ کړي او د دې چې کوم کار ټورست ګایډ کول ټورست چې دی نو هغې د پوره پاکستان کې د هغې ګرځول او د پاکستان تاریخ نه خبرول دا ډېر اهم کار دی جلیل احمد صاحب موږ سره دی ویلکم کو السلام علیکم څنګه یې سر ښه بالکل دعاګانې دي ستاسو ټیک تاسو د چترال یې سر بالکل جی بېشکې د چترال یم جی خو دلته سیټل یو په پېښور کې تقریبا 50 کالونه دي چترالي درځي بالکل ولې نه نو لکه چې اوس موږ تاسو ته وایو چې ویلکم ستړی مه شئ که نه نو چترالۍ کې موږ څنګه وایو خوشان ګیور خوشان ګیول ګیل کو ګیور دا چترالي د استاد مبارک شي دا زما د وس کار نه دی اوکې جی اوس پر راشو زموږ ځوان کل او زه به دویم چې پالیټکس کې یا سیاسي سرګرمیانو کې زموږ ځوان کل چې دی هغه ډېر زیات اکټیو دی او دا ښه خبره هم دا ولې چې زموږ چې کوم لیډر دی د ده په راتګ باندې ځوانان ډېر رامخکې شو او هر یو ځوان چې هغه ته ګوري یا د هغه سرې تړلي چې کوم د هغې خواهشات دي غواړي چې د ملک دپاره همدغه شانتې بهترۍ چې دی هغه وړاندې کړي دی چې دی نو ښایسته غوندې کې د یو خاندان سره تعلق لري محسن رضا خان کاکا خیل صاحب د دوی جي او د دې چې کوم بی اے چې دی کړی د هغه پولیټیکل کې دا ټیک شو او پاکستان تحریک انصاف سره دی تعلق دی جي او چیرمین دی جي نو دې ته ویلکم کو السلام علیکم ویلکم مننه یو جهان مننه څنګه یې جی ښه جوړ تاسو خیر مې صحتونه ښه دي مننه ډېره مننه ستاسو د راتګ او کتونکو تاسو به کوئ موږ ته کال کو د مېلمنو نه څه تپوس پوښتنې هم کوی شي او چې کوم سوال ما کړو د هغې 30 منٹ ही تاسو سره په 30 منटों के تاسو چې दिन هم सना से खबरें कवे शे और आजम सॉरी मैंने आपको वेलकम नहीं किया क्योंकि आज मैं बहुत सारा सौदा बेच रही थी तो मैं भूल गई थी अच्छा जी राबशु नो चूंकि تاسو دوړو په مېس کې د ماته لک چون اخکاری وړو کې اخکاری کنه if I am not wrong حق دې کنه اوکې جی ته ماشاءالله سټوډنټ یې لګیای او د پیښور یونیورسيټي سټوډنټ دی نو دلته بیس یې کو نه د سوات نه زی راځي بس دلته یو بس دلته جی هاسټل کې یو نو سبق ته ماشاءالله چې ته وګورې کنه نو اګریکلچر سبق وای لګیای او بیا چې دا کم سایت ته تر وته دا څه جدا نه دی دا خو جدا ده خو سبق چې دی هغه جدا پیړل او دا چې دی راکم دا خو سینګینګ او پیروډي دا خو جدا شوق دی دا خو زما د وړوکوالي نه شوق دی چې کالج سکول هغه کې به مې کول سینګینګ به مې کوو پیروډیز به مې کول په پروګرامونو کې او خو داسې څه لا یو پروګرام دا مې نه دی کړی دا دې نه دی کړی جی بالکل اوکې نو د کور عالم سره روک ټوک نشته
عموما پښتانه وایي چې نه دا بنه کې سنگینګ بنه کې نو هغه خو لا د اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې یا کوه یا مه کوه هغوی خبر دي خبر خو دي بس بیا ښه ده بالکل چې خبر دي دا غټه خبره ده او څه پیروډیز د چا کې کوم داسې مشهور کسان دي د هغې کې کو نه چې بس د چا دې وکړه نو بس سلک ډېر مشهور دي او سلک ډېر داسې هسې دي هسې دي موږ په ټول کې راغلي دي لکه منتظر شو د شیرپان کمال شو سردار علي ټکر شو سردار علي ټکر جی بالکل نه د ستاسو خیر نشته ښه محمود خان اچکزی شو او تاسو کې یو بل کوالټي هم ده چې د جنکو په اواز کې هم تاسو پیروډي جی د جنکو په اواز باندې هم کولی شم لکه کومه جنۍ دې چې هغه کړې ده کاپي کړې ده لکه داسې جنۍ خو داسې مخامخ پته نه لګي سواتیان داسې ښایسته وایي جنۍ اچھا جو کومه جنۍ هم نه نو نوم خو داسې نشته خو لکه د جنکو په اواز د جنکو په اواز کې اوکې دا به ته اورو ټیک شو جي ستا دواړو پر رضا باندې اوس به راشو جلیل صاحب تاسو له به راشو تاسو چې کوم کار کوئ که نه دا ډېر زبردست کار دی او د ستاسو په دې باندې زه به دا وایم چې یو پازیټیو ایمیج خورېږي ځکه چې یو کس دلته راشي او هغه لاړ شي نو هغه یو پوزیټیویټي دلته د ځان سره یوسي دې فیلډ ته ولې راغلی څنګه راغلی آیا په خپله د شوق و چې ورګه زه د ټورسټ په راځي اوس به دې سره ملاوېږم او تصویران به وباسم دا به آیا دغه کریز و بالکل جی انیشلی ما د ایډورډ کالج نه چې کله اف ای وکړو د هغې نه پس به یونیورسټۍ نه چې کوم دی ماسټرز ما وکړو نو هغه ټایم ما ته ښه یاد شي 1988 89 خبره ده یو جرنلست راغلی و د برازیل نه د هغې نوم اوس هم ما ته یاد دی د سیم پاولو نه راغلی و د سیم پاولو نه راغلی و نو هغه کوڅه کې ګرځېدو نو زه ښار کې اوسېږم راج کپور حویلي چې کوم ځای کې ډکینال بندی کې هلته زما کور دی بس هسې ایډورډ کالج کې خاص یم د انګلیش باندې ډېر زیات زور ورکوي نو بس هغې سره ټک ټوک خبره مې کوله نو بس هغه زما تصویر وویسته بس هغه بیا واپس لاړو و د هغې نه پس د لینګویج زما د انګلیش لینګویج زما د مخکې نه شوق و چې یار دا لینګویج زه یې زده کړم که نه څنګه چې دا خلک وایي نو بل زمونږ د چترالیانو دا چې د علي بازار کې زما د والد صاحب یو دوکان هم و زه به هلته کېناستم نو دا فارنرز به راتلل دې به راتلل د هغې نه پس چې کوم دی زما دا شوق لږ میچور شو نو بیا چې کله د یونیورسټۍ نه فارغ شوم نو بیا چې کوم دی دا فرینچ ټورسټ به ډېر زیات راتله په ښار ډېر زیات به و یو دورو د هیپیز موږ ورته وایو دا ټیټوز به د هغې جوړول دلته چې کوم دی والې مالې او په ښار کې یو هوټل و نیشنل هوټل په شاهي کټه باندې نو دې کې به ډېر زیات راتلل نو چې فرینچ سره ما خبرې به کول نو هغې له به انګلیش ډېر کم به راتلو نو ما کې دا شوق پیدا شو چې یار زه دا فرینچ لږ زده کړم نو بیا زه فرینچ کلچر سنټر په پېښور کې و آلیانس دو فرانسیز هغې ته وایي نو زه هلته لاړم نو هلته چې کوم دی تقریبا 4 میاشتو ما کورس وکړو نو هغه لینګویج ګران دی نه موږ دپاره لږ داسې اسان ځکه دی زموږ په دې ژبه کې چې کوم دی که نه تلفظ لږ داسې دغه ډیپ تلفظ لکه فرانسیسي چترالیس رو رو ملاویږي نه خو ډېر لرې دي جي رو رو خور دي خو ډېر لرې دي نو دا دی چې زما ټیچر به ما ته ویل چې ستا چې کوم دا تلفظ د مرۍ نه وځي که نه دا بالکل یو کال اخلو یو کال بیا خبره وړاندې بوزو هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه چل دی زه خو ښه وروره د اواز یې لږ چک که بلوز مې اواز دی دی تاسو پروګرام ګورو چې بس تاسو د سوال کړی دی چې ریما ړومبنی فلم کوم یو جی نو ړومبنی فلم جی هغې وله بلندي و جی ښه جي وروره ستاسو نامه څه ده زما جاوید نوم دی جی زه اپټ آباد نه خبرې کوم جاوید دی نوم دی او د اپټ آباد نه دې فون کړی دی ښه جي صحیح شو جی جی مننه جي مننه ښه جي نو تلفظ تاسو وایي چې هغه تلفظ هغه ما ته ویل چې یار په دې سټوډنټس کې ستا تلفظ چې کوم دی په دې الفابیټ باندې صحیح کېږي بیا ما ورته ویل چې زما بیک ګراؤنډ د بل لینګویج نه دی نو زمونږ په دې لینګویج کې هم چې کوم دی که نه خا او غا او دا دغه نه راوځي که نه څنګه چې عربی کې دی د هغې الفابیټ زمونږ د انګلیش په رنګ دي خو هغې باندې فونیکس دي فونیټکس دي ولاړ دغه پکې دي نو چې هغه ما زده کړو نو زما دا شوق مخکې تلو نورم دغه شو نو زه بیا فری لانس ګایډ وم فری لانسر ګایډ به ما کوو او چې په ښار کې چې کم کسان به راتله نو هغوی ته چې کوم دی د کیسه خانې د ګینټګر د کوارټې او د کاوې خانې او د سرای دا به ما ورته خول بیا د هغې نه پس چې کله 9/11 وشو د ټوریزم سیکټر ډېر زیات افیکټ شو لکډاون شو بالکل بس تاسې ودرېدو نو بیا د هغې نه پس ما سویچ ورکړو
زه فارماسیوټیکل فیلډ ته لاړم نو هغې کې راوند اباوټ ما 7-8 ایئرز مطلب تیر کړه په هغې نه ما ته دا فایده وه چې زه بیا بهر هم لاړم نو هغې څه ټریننګز ما وکړه نو بیا تقریبا دا 10 کالو نه چې کوم دی ما بیا لایسنس واخیسته د 2010 آنورډز نه نو اوسه پورې چې کوم دی په دې فیلډ کې روان یم او نه صرف دا چې زه زما بیسیکلی آرکیالوجي باندې د ښار کې چې کوم داسې سیټونه دي هغه انیشلی مونږ شاجي کې ډیری ورته وایو د پندو روډ نه بار یو ځای دی نو دا خلک ډېر پې نه پوهېږي که نه ښاریان ورته زیات شاجي کې ډیری وایي شاجي کې ډیری یو شاجي خو زموږ دلته حسن علي شاه صاحب یہ اوس دی ډیری سي نه و دی ډیری نه اچھا کس دی ډیری سي اس ته مزید اسی گل کرسی جو مونږ براشو جی مونږ خپل بل مل مل راشو خو بل بقول والو هلو السلام علیکم هلو हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुख वालेकुम सलाम टीवी आवाज बंद कर गनी फोन बकट हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नवी नवी मुसलमान इश्क जी वालेकुम अस्सलाम टीवी आवाज बंद को मुंह सर डायरेक्ट मुखातिब शा जी दा तक यो सवाल तपोस करो जी दा रीमा फर्स्ट फिल्म कम यो दे او ما دوه تاسو نه کړی یو دا چې لب په آتی ہے دعا بن کې په سکولونو کې ویل کیږي او دویم سوال مې دا و چې د ریما باندې فلم کم یو دی ریما فرست فلم نکاح نکاح جی تخپل سکه زه په خپل سکول ویم سکول وای نو ته وای په سکول کې ترانې نه علاوه دا چې مونږ کو یو زموږ قومي ترانه دا بل چې په سیمه وایو لب په آتی ہے دعا بن کې تمنا دا وای جی دا خو زمون لکه سکول پراپرټي دا خو ول پکاري نه نو مې ته وای تاسو سکول کې ویل کیږي کیږي وایو سی سوي او تختې دا اوکي هلو हेलो ها سخت شو ها صحیح شو بس تاسو وایي چې دا ویل پکار دی ها थैंक यू बलोच भाई थोड़ी देर बाद ये सही कर दे मुझे आवाज़ नहीं आती अच्छा राबो शुमुगा काका खेल से बराशु काका खेल से काका से जियारत और ज़्यादा गई नुसी चीज़ सर अच्छा जी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स यो टाइम हो चे खल को बद ढेर ज़्यादा सर टकवलो ज़का ची बिकॉज ऑफ दिस चिमुगला लीडर्स दासी मिलो शिव बिया यो टाइम रागे जी वही तब्दीली आएगी वो तब्दीली रागला टिक शो खल को बस बदर दुई बट मोंगा इमरान खान खो खौसूकू मैं 5 वीक के लिए भी तैयार हूँ नो प्रॉब्लम खो تاسو چې کله دی فیلډ ته راغلی ولې راغلی په خاندان کې بل څوک شته که نه تاسو خپله غوښتل چې تاسو جوین کړئ یو جهان مننه اصل کې زه داسې خاندان سره تعلق ساتم چې هغه ټول بزنس کمیونټي ده د ایجوکیشن کله چې ګورنمنټ کالج کې ما سبق ویل هلته مونږ پولیټکس جوین کو بیا مونږ دې سره ولو بیا یو وخت کې مونږ دې نه سکپ شو چې کله بیا د مونږ لیډر عمران خان چې کوم دی هغه پرایم منسټر هغه چې راغلی دلته هغه یو دومره اویر کو او اویرنس پیدا کو چې د پولیټکس د خان د ارباب د ملک نه بغیر یو عام سړی هم کولی شي تاسو به کتلی چې د دې پارټۍ په بهاب باندې داسې خلک چې ډېر امینګان دي څوک د چا بچې خرڅولو څوک چابړې والي دي ډېر خلک بر راغلل عام کس پکې راغلی عام طبقه نو مونږ دا وګڼه چې مونږ هم دې ته راتلی شو بیا ما د پولیټکس جوین کو زه رالم او د پولیټکس چې کوم سټارټ دی د بلدیات نه دی او هغه به انتها ډېر ټف دی او هغه ما د اوس په دې الیکشن کنټیسټ کو ډېر غټ باریک سیریس سره مسیټ وکړو او سټارټ مې اغوستی او فالوور انشاءالله د عمران خان فالوور یم د هغه پارټۍ سره تعلق ساتم او مخکې انشاءالله اراده م ده امید لرو څنګه چې اوس هم مخکې بلوچ صاحب وویل چې دا نن چې کوم غټ غټ لیډران دي دغه دی کې به ناست ول انشاءالله امید دی فیوچر کې زه غواړم چې زه د خپل ملک خدمت وکړم د خپل چې زما کې کوم ابیلیټي کوم کوالټي دي دا به روی کار راوړم چې د ملک پاکستان د دې پښتونخوا د پښتو د خاورې خدمت وکړم جلدی سے گواہ اسے کہ فیوچر دی کنه وی تقدیر بدلتے ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے نو دانی چې بیا سبا وای تاسو سوک مینا شمس نه نه کم خیبر ټي وي مم ان شاء الله الله دې موږ ته موقع راکړي او ان شاء الله دا به ثابتو ان شاء الله اصل کې زه په خپل دا زیاتره خلک دی چې کوم دی کنه د عمران خان نه مخکې چې کوم د پولیټکس خلکو یو بزنس پوینټ اف ویو سره یو کاروبار ګڼلی نو موږ خپل یو خپل زه د یو درون کورنۍ سره تعلق ساتم کاروباري کورنۍ سره نو زه دا پولیټکس دی لپاره نه کوم چې زه پکې څه جوړ کړم زه یم چې څه ډیلیور کوم د خلکو خدمت وکړم او ډېر څه وکړم د دې نه مخکې ما خپله ان جي او ستولله اکاخیل فاونډیشن په نوم باندې پاکستان ما په هغه کې هم ډېر هیلپ آوټ کړی
سوشل ورک نه سړی پولیټکس ته راځي. ما وکتل چې یار دا پولیټکس مونږ په شانتې دا وروسته خلک هم کولی شي. ضروري نه دی چې دې لپاره اربابنیزم خانیزم او ملکنیزم خانداني یا خلک وایي چې دا خاندان وایز دا کیسې روانې د پلار نیکه وراثت دی که نه. نو هغه انشاءالله د عمران خان دومره اویرنس پیدا کو. بل زمونږ په پاکستان کې چې کوم دی تھروټ یوت چې کوم دی 65% دی. مونږ غواړو چې یوت مخکې راشي. تاسو به وینئ زمونږ په دې موجوده وخت کې ډېر ینګ منسټران دي او بل دا چې یوت ډېر اکټیو دی. بالکل کو تاسو په ډونیشنز کې وګورئ, تاسو په نورو سرګرمیانو کې وګورئ, نو یوت ډېر مخکې دی. او زما په خیال دا د ملک کامیابي چې د هغه یوت دی. چې کله یوت ستا ټیلنټډ وي که نه, نو ستا ملک ته هېڅ څوک هم په بد نظر نه شي. موږ به یو دمه اخلو ځکه چې دمه ډېره زیاته ضروري ده. دمه اخلو ګرانو کتونکو, سوالونو جوابات هم راکوئ او بیا به چې تاسو تا نه به ډایرکټ پیروډي اورو. صحیح شو, دمه کوو بیا راځو. ویلکم, یو ځل بیا ستړي مه شي. خیر راغلاست او تاسو ګورئ د خیبر سهار پېښور نه نیغ په نیغه جي. او مونږ وایو چې مونږ به واپس راشو, نو د عمر نه به مونږ څه نه څه ښایسته غوندې کوو. اوس دا په تا باندې د عمر چې ته مونږ ته ټپې اورئ, که مونږ ته سندره اورئ, او که ستا چې کوم سپیشلیټیز دي پیروډیز هغه راته اورئ. پیروډي به اول وکړمه. بس راځئ, فوکس کې دی. جی ټیک ده. ګورو چې څه کوي. هلک او جنۍ چې په موبایل باندې خبرې کوي کله, نو هلک وایي چې السلام علیکم. جنۍ ورته وایي وعلیکم سلام, څنګه حال خیر دی؟ او خیر دی, ستاسو دواګانې دي؟ هو دغه دی, د څه راړو تپوس نه کوي؟ نه ما خو پرون کال کړی و, خو بس تاسو کال اټینډ نه کړو. نو هغه ټایم خو زه بیزي وم, وزګاره نه وم, کور مې کارونه کول. نو صحیح د خلک بیا بعد کې کال ونه کړي. نو خبره داسې نه ده, ما خو تاسو ته واپس کال کوو, خو زما سره ګوره بیلنس هم نه, ما سره په موبایل کې روپۍ هم نه. ښه نور دا جنۍ غریبه داسې ده جی جنۍ غریبه همیشه په موبایل کې پیسې نه وي. نو کېدای شي نه وي ورسره. هغه ورته وایي ښه نو خلک خو بیا دونه کال وکړي که نه, څه ریسپانس وکړي. نو ما سره روپۍ نه وي, نو خیر تا به واپس په دوباره کال کړم ماښام ته که نه. والله خبره مې کړې, میلمانه اوس وزګاری نه وم. جوده سواتیان هم داسې کوي. ښه جوده سواتیان هلکان هم داسې کوي. ښه یار هغه دی داسې وته. اوس هغه تا چې بوډۍ ښځه او هغه یاد کړو, دا داسې کار یې په کور کې جنګ وي که نه. جو یو هلک یې واده یې کړی, نو د هغه پلار وایي یالله خیر وایي د سپېره لور دا ټوله قصه ستا نه ورانه ده, ستا نه چې تا دا کار نه وی کړی که نه, اوس په هر څه سمدم وو. د هلک هغه نیکه وایي هلکو بچوړیه قلار شتې وی, دا خو د کور کارونه دي, دا پکې راځي په قلاره تې کښېنه. د هلک هغه نیا ورته وایي او که نه یا بچوړیه په قلاره تې کښېنه, دا خو د کور کارونه دي, بس ته تې په قلاره کښېنه. جنۍ نه قلار شه نور. جو په دې کې ماشوم هلک جاړي جو هغه دې کې هغه جنۍ راشي, د هلک هغه ښځه هغه وایي هو بابا ته پسه د چای وڅښه او ما ته ماشومان جاړي, زه به هغو قلار کومه. په دې کې هلک هغه مور وایي هلای بد مې کړل چې سپی مې راوړ دی, بد مې کړل چې سپی مې راوړ دی, چېرته لور مې راوړی وی نو هم بخوه. لکه پنچ لاین یې ډېر مزدار و, او ما صرف دا یاره په غوږونو مې داسې ودرول چې یا الله خیر څه بل څه راوړي, یا الله خیر څه بل څه راوړي. خو پنچ لاین یې مزدار و. همیشه میندې اکثر کورونو کې هم داسې کېږي. تاسو خو میرډ یې که نه؟ تاسو سر جی میرډ. بس نو بیا کیدای شي دا کیسې کور کې شوي د میندو د خولې نه هم چېرته اورېدلې وي. دا خو لا د دې پریکټیکل لایف نه لا ته نه تېر شوی که نه, ته صبر وکړه, تا ته پته لګي وروسته چې اسې رسو پخېږي, اوس هم پسې خانده راخانده بیا ودې وروسته خېږي جي. اچھا جي سوال ما کړو چې د یو فون 4G د خوا نه ما ته پوسټ کړی دی چې د اردو فلمونو فلم سټار چې دا ریما خان لومبنی فلم چې دی هغه کم یو دی. دا د نن سوال دی او قراندازۍ کې به موږ 2 نمونه راوباسو او بیا به ګورو چې آیا خوش قسمت څوک چې د یو فون 4G د خوا نه چې دی هغه به ګفټ ګټي. را به شو واپس موږ جلیل خان صاحب له راشو. تاسو وایئ چې تاسو کله بهر لاړ, امریکا ته تللی وی؟
نه جی زه تایلند ته تللی اوکې هلته چې لاړې نو ډیفینیټلی ستاسو دننه خو هغه یو دلته مو هغه چې کم کار ته هلته هم تاسو به کتلي وي چې مختلف ګروپس کمپنیز دي هغې چې دي دا شی نه سپانسرز کوي او راکوي نو هلته چې لاړې نو د هغه ځای او د دې ځای ډفرنټ څه و اصل کې تایلند کې چې کوم دی موږ اوورال که د ورلډ دغه وګورو که نه د دنیا د سیاحت شیر د ورلډ اکانومي کې چې موږ وګورو که نه هغه ډېر زیات دی اهم کردار دی خو انفارچونیټلی بدقسمتۍ نه پاکستان کې سیاحت چې کوم انډسټري ده دا چې کوم دی ګروم شوی نه دی موږ سره ډېر ښه پروډکټس دي یو چې کوم دی موږ سره چې کوم دی د قدرت چې کوم پروډکټس دي موږ سره نیچرل چې کوم دغه دي چې کوم موږ وایو یار دا ډیواین پروډکټ دی او یو خو هیومن میډ پروډکټس دي دا هوټل شو دا نور انفراسټرکچر شو آرټیفیشل چې کوم دي موږ وګورو ماونټینز موږ سره شته دی موږ سره سی شته دی موږ سره لیکس دي موږ سره ګلیشیرز دي موږ سره ډېر څیزونه دي هلته چې کوم دی که نه ټوریزم چې کوم دی ارګنایز دی تاسو چې ایرپورټ باندې لاړ شئ نو هلته چې کوم ټیکسي ډرایور ایون هغه هم ګایډ وي اپ لایسنس ورسره یي اپ پوهېږي په هر روټ باندې تا ته وایي چې پتې او میپ ورسره یي ټول نه میپ تا له میپ درکړي ته کوم ځای ته ځې کوم هوټل ته ځې او بیا د هغې چې کوم دغه دي هلته چې کوم دی کوارډینیشن ډېر زیات دی مختلف ادارو کې د ټوریسټ ګایډ کوارډینیشن ټور اپریټر سره دی ټور اپریټر کوارډینیشن چې کوم دی لایسنسینګ اتھارټي سره دی د ګورنمنټ د پولیس سره ښه بیا هلته ټوریزم پولیس دی کنیکټ دي ټول کنیکټ دي خو انفارچونیټلی زمونږ دلته پاکستان کې تاسو وګورئ نو هر سړی کار کوي خو انډیویژول طور باندې کار کوي نو هغه چې کوم د هغې هغه افیکټ دی هغه شان دی بومینګ افیکټ نه دی هغه ټیم ورک ډېر کوارډینیشن ډېر کم دی نو هلته دا دی چې هر یو شی ارګنایز دی ګایډ دی هغه بس کې راشي کینی تا ته د هر یو شی ډیټیلینګ ورکوي او ډېر په خندا باندې او ډېر په مزیدار دغه باندې بیا کروز یو کروز دغه موږ وکړو هغه کروز کې هغه هر یو شی تا ته ښیي خو انفارچونیټلی پاکستان کې چې کوم دی ما څه ګورنمنټ سره څه پروجیکټس هم کړي دي ریسنټلی موږ یو پروجیکټ کړی و په دې کومراټ او په سوات کې چې کوم نوې ټورسټ ګایډ خلک دي هلکان دي هغه غواړي چې موږ جوړ شو هغې له موږ ټریننګ ورکړی وه یو هفتې دوه هفتې چې یار دا خلک پوه شي چې یار دا اوس هم کېږي که نه هیکینګ او دا یو شي بل شي تاسو چې کله هلته لاړې وایي که نه یو سړی چې چېرته لاړ شي ایکسپیرینس گین کوي ټیک شو نو د هغه ځای ایکسپیرینس دلته تاسو یوټیلایز کړو هغې نه هم څه فواید واخیستو ولې نه هلته دا دی که نه سر یو کال وایو هلو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی څوک او څه نامه دی دا زما عمران نوم دی او پېښور نه خبرې کوم تاسو سوال کړی جی جی د هغې د ریما فلم چې کوم دی ړومبی فلم و بولندي ښه صحیح دی کنفرم دی تا دا فلم کتلی دی جی اوکې ښه صحیح ده وروره ګورو به که جواب دې صحیح وي نو بیا موږ ته انعام درکوو صحیح ده قرآن اندازي به کېږي مننه ښه جي دې کې دوه درې څیزونه دي ما نوټ کړو یو خو ستاسو اپروچ پروفیشنل پکار دی هغې اپروچ بالکل پروفیشنل دی بل دا دی چې د هغې چې کوم کمیونیکیشن دی کرسټل کلیر کمیونیکیشن دی چې څه شی تاسو ته ووایي هغه شی هغه کسټمر ته هماغه شی ورکوي او بل دا دی چې د هغې هغه چې کوم اوورال د کلچرل نالج چې د هغې ته دی د تایلنډ باره کې هغه ډېر زیات دی نو هغه څیزونه زه دلته راغم او دلته ما څه ټریننګز آنلاین د ورلډ ټورسټ ارګنایزیشن د هغې نه ما څه وکړو او بیا چې کوم دی دا د ورلډ ټوریزم نیټورک واشنګټن کې دغه دی د هغې زه ممبر یم چې زه د هغې ممبر یم او بل دا دی چې اوس په 21 فیب باندې ورلډ ټورسټ ګایډ ډے نو په دې کې موږ یو دغه پلان کړی دی چې د ښار متعلق چې کوم څونه څیزونه دي چې خلکو ته پته نشته چې هغه موږ د خلکو ته وښایو پوره ورلډ کې به د هغې بالکل په زوم باندې بیا به موږ به نور خلکو ته ښایو چې یار دې کې دا دی او بله خبره دا ده چې اوس د کووډ چې کله راغی ورلډ کې د ورچوئل ټور کانسپټ شروع شو چې تاسو آنلاین زوم باندې ټورز کوئ نو هغې کې ما دوه ادارو سره یو 10 لوکلز یو بهرنۍ اداره ده او یو ټور ایچ کیو دا هم د بهرنۍ اداره ده دې باندې ما ورچوئل ټورز هم کړي دي په زوم باندې د یوې غنټې سیشن یي هلته آنلاین هغه ګوري چې کوم ځای ته تاسو ځئ محمد خان جومات ته ځئ هغه ورته ښایي نو هلته نه تا نه سوالونه هم کوي په زوم باندې هغه نو دا یو نوی ایکسپیرینس ما لکه دا ښه ایکسپیرینس دی اټس ګوډ که نه خو له انګریزان ماماګان هم په دې نه دي چې لاړ شي او که لاړ نه شي بس په کتو کې مقصد دی
سوري خو زه خو به کله په دې زوم موم باندې تسلي زما ونشي چې زه پورې پخپله نه یم تللی اصل کې مجبوري وه که نه مجبوري وه خو ګوره کووډ کې دا و چې ډېر شی نه آنلاین شو لایک ایجوکیشن شو لایک جیم کلاسز شو ایچ اینډ ایوریثینګ ایون آفیسز چې دي داسې شوي دي اوکې را به شو واپس په کاکا خیل صاحب له راشو کله یو اداره یا ایون زه به یوت کې تاسو کنسیډر کوم یا لکه یوت چې راپاسي او هغه څه کار کوي د ان جی اوز یا داسې نور څه کارونه کوي نو هغې عموما کوشش وکړي آیا کم نیډیز وي کم ضرورتمند وي آیا هغې له هغه فایده ور ورسوي ډیفینیټلی تاسو دې وخت کې یو عہده لرئ یو مقام لرئ کومه فایده تاسو عوام ته ورسوله یا رسېدو والی یا داسې کوم شی نه تاسو پایپلاین کې ښودلی چې په دې باندې به فردر تاسو کار کوئ زموږ کے پی گورنمنٹ د 2013 چې کوم دی جوان مراکز په نوم باندې چې کوم دی یو پروګرامونو کې مختلف هغه کې چې کوم دی مونږ ډېر یوت پروموټ کو زه به درته دا ویم چې مونږ د ګورنمنټ خیبر پښتونخوا د اړخه د یوت امپاورمنټ یو پروګرام چې هغه کې مونږ دا ټول یوت ټرین کړل او بیا چې کوم دا دوبۍ کې اوس ایکسپو کېږي دې لپاره مونږ تقریبا 1500 کسان ولېږل چې هلته دوی لپاره جاب کریټ شي حالانکه زمونږ هر کال زرو تعداد کې چې کوم دی سوري زمونږ یوت چې کوم دی فارغي د یونیورسټیانو نه جاب شته نه نو زمونږ کې به ګورنمنټ دا وکړو چې هغه مونږ ټرین کړ بیا مونږ دوبۍ ایکسپو ته ولېږه نو د رب نه امید دی چې انشاءالله د 1500 چې کوم دا کسان تلي انشاءالله 1000 یا 1200 کسان ته به انشاءالله مختلف ملټي نیشنل کمپنیانو کې جابونه میلاو شي زه په خپله هم دې کې ټرین شوی یم فار ایگزامپل که هغه دی نه یو کس یا دوه کسان کنټري منیجر جوړ شي پاکستان نو هغه به دلته بیا د خپل علاقې د خپل ملک نور خلک هم په دې کې انکلوډ کې پکې وابه شي اوکې دا به طریقه څنګه دا به راته تاسو وایئ چې دې کیسه څنګه یو کال وکړو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک یې چېرته نه او څه به وایې او تپوس جواب راکړې زه نهاد علي خبرې کوم د کراچۍ نه نهار علي د کراچۍ نه جی نهار علي سوال جواب راکړې ریما فلم وړاندې فلم دغه د بلندي وروره ستا بل کار نشته بس فلمونه ګوره کراچۍ کې نه تا روزګار خو دلته یونیورسټۍ کې جاب کوم ښه یونیورسټۍ کې څه شی ایز ا لیکچرر نه لیکچرر نه ما زه خو جنریټر اپریټر یم ښه نو دا فلم دې کله کتلو چې کله تازه راغلو کوسس دې کتلی نه تازه مو کتلی ښه تازه دا دې اوس ګوګل سرچ که کنه مړه صحیح ده نور څه ویل غواړې وروره بس دعاګانو کې یاد ساتئ مننه اوکې جی سوالات چې دي جوابات چې دي هغه زیاتېږي لګیا دي او ګورو به چې آیا پرچې به بیا موږ جوړې کړو قراندازي به وکړو ولې چې قراندازۍ سرې به بیا موږ د 2 کسانو نومونه راوباسو او خوشقسمته به ګورو چې د چا نامه راوځي اچھا جی کاکا خیل صاحب تاسو څنګه وایي چې که نه چې 1500 2000 سمثینګ کسان تاسو هلته ورولېږل چلو دا خو اوس یو ایکسپو ده یو فیسیلیټیز ده د دې نه علاوه داسې کم هلکان چې غواړي ایون جنکۍ هم ټیک شو چې هغې داسې څه ناسې روزګار باندې شي څه داسې د هغې دپاره څه شته د هغه لپاره د پرایم منسټر عمران خان جواد دا نوی چې کوم پروګرام ایشو شو دی کې مونږ ډېر زبردست پروګرام دی د عمران خان د یوت امپاورمنټ پروګرام دی دې کې مختلف شعبو ته قرضې ورکوي د 1 لک نه والا تر 50 لاک پورې او دې کې چې کوم دی د 1 لک نه والا 5 لاک پورې بلا سود قرضې دي چې چا کې څه کوالټي وي څوک څه کول غواړي چا کې سیبلیټي وي یا بزنس څنګه چې سیب ویل چې څوک د ټوریزم پروموټ کول غواړي یا څوک داسې کوم د مختلف انډسټري ته راځي دا اپلای وکړي بیا کسان راځي د انټرویو کوي فار ایگزامپل دا یو خپل پرایویټ سیکټر کې دا کم فیلډ کې چې لګیا دي سنګینګ کول غواړي یا نور داسې مارکیټینګ څنګه چې د خپل ټوریزم پروموټ کول غواړي د دې لپاره د 1 لاک نه والا 5 لاک پورې بلا سود قرضه ده او بیا چې د دې نه بره شي بیا دغه پرسنټیج د هغه قرضه ورکوي چې د خپل د فیلډ کې مخکې ولاړ شي داسې خلک چې هغوی د دې شي نه کمزوري دي او دا شی نشي پروموټ کوي هغه لپاره لکه چې ځان له بزنس کول غواړي اوکې جی هلو السلام علیکم السلام علیکم انګلیسم څنګه دی تاسو زه ټیک ټاک څوک یې او چېرته نه زه ډي خان نه خبرې کوم زینت فضیلت د ډي خان نه ته ستړي مه شي وایو څنګه دی تاسو ټول څنګه لګو یاره ښایسته به لګو سوال جواب مې درکوله تاسو جی جی پلیز سوال جواب راکا بلندی فلم فرست فلم بلندی فلم اوکې کنفرم ده تا ته جی جی کنفرم ده اچھا کنفرم ده نور څه ویل غواړې نه ډېر تاسو ډېر ښه پروګرام ده ډېر خوند راکوي ما ته مې ابو ته ټولو ته اچھا فضیلت جی جی ماشوم څه شی هاوس وایف یې څه شی سټوډنټ یې څه
ना ما خو سبق ویلای دا ماسترز مې کړی دی پولیټیکل ساينس کې. او ګډ ہے سیم ښه. نو دا کراچۍ په سکولونو کې دا ویل کېږي لب پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا. سوري د کراچۍ د ډي خان سکول چې ډېر زیات نه کم سکول چې د قومي ترانه په مشکل باندې ویل کېږي دا خو دا ایگزیکټلی دا یو هغه وی کنه د سوچ خبره ده. واقعي ډېر سکولونو کې ترانه هم نه ویل کېږي. ماشومان وایي چې موږ نه مس شوی وه. نو صحیح ده چې ډېره زیاته مننه خو کو اف ان کیس تاسو په خاندان کې یا تاسو په کور کې کم یو ماشوم هم چې دی نو هغه ایکسپرټ وي ویلو کې او صحیح طریقې نه موږ ته ویډیو ریکارډ کې راولېږي موږ به هغه ماشومان بیا راغواړو دلته د هغې کمپټیشن به کوو او چې کوم وینر وي هغې له به ګفټ هم ورکوو هغې نه به موږ دا ریکارډ کوو په خپل چینل به چلو بیا صحیح شو. دا د هغې ټولو دپاره دا میسج دی چې څوک دې وخت کې موږ ګوري چې آیا لب پې آتی ہے دعا بن کې تمنا په سکولونو کې ویلې کېږي او که نه ویلې کېږي او چې ویلې کېږي نو د خپلو ماشومانو نه ښایسته غونته کې ریکارډ کې موږ ته راولېږئ. پروډوسر سے بتاو سره چې دی نو نمبر شیر کی بلکې زموږ نمبر را روان هم دی په دې موږ ته راولېږئ او انشاءالله بیا موږ دا ټول ماشومان راغواړو کمپټیشن به کوو چې کوم وینري ګفټ هیمبر به هم ورکوو والا او بیا به ترې ریکارډ کوو تاسو به په ټي وي باندې بیا هم بار بار اورئ ګورئ به. اوکې جی عمر چا سره د میسج کول دا هغه هلکان دي وایي کہیں پہ نگاہ ہے اور کہیں پہ نشانه. نو میرا تا نه به تپوس کوم خاول یو دمه اخلم خیر تا میسج کمپلیټ که صحیح شو جی کتونکو دمه کو پس د هغې بیا راځو موږ سره اوسئ. ویلکم یو ځلې بیا ستړي مه شئ جي د یو فون 4G د خوا نه ما تاسو نه تپوس کړی و چې د ریما زموږ د اردو فلم سټار ریما خان لومړنی فلم کم یو دی او تاسو چې دی نو موږ له د هغې جواب راکړو. جوابونه چې دي ماشاءالله ډېر زیات راغلي دي خو د فلم د سوال جواب چې دی هغه دی بلندي ویری ګډ تاسو ټولو جواب صحیح و تقریبا. ها یو فون څه وایي جی وی اس میں کوئی شک نہیں دیکھیے شک نشا چې هر یو کس خپله مرضي چلول غواړي او مرضي پاور چیز شی دی داسې چې هر یو کس هغه خپله مرضي چلول غواړي او چې چا سره د خپلې مرضۍ پاور چلولو اختیار وي نو خو بیا ډېر زیات ښه خبره ده. خو چې چا سره نه وي نو هغې له د پریشانه کېدو ضرورت نشته ولې چې یو فون 4G راوړي یو پاور کارډ ټیک شو. وایي چې تاسو له اوس د ټینشن اخیستو ضرورت نشته تاسو ولګوئ جی 30 60 او د 100 روپو کارډ ولګوئ د خپلې مرضۍ بنډل چې دی هغه چوز کړئ او تاسو هم د خپلې مرضۍ مالک شئ او وی مزې لو یو فون 4G یو پاور سے. اوس ګورو چې خوش قسمته څوک دی نومونه ډېر دي او ګورو چې موږ به اوس لومبنی نامه چا روزي بسم الله الرحمن الرحیم جاوید ایبټ آباد نه ویری ګډ جاوید صاحب مبارک دي شي د یو فون لخوا نه جي. اوس ګورو جي چې بله نامه په دې کې اوکې جي عمران صاحب تاسو دې مبارک شي ډېره ډېره مننه او دا ګفټ چې دی دا نور پرچی هم دې کې پرتې دي او تاسو ایاز صاحب چې پرون کوم یو فون والا 4G والا ګفټ ګټلو هغې به هم نن راځي خپل ګفټ والي او دا نن چې زموږ کوم دوه وینرز دي دا د یو ګفټ او دا د بل ګفټ او ما ته پوره یقین دی دې کې سمارټ فونز دي د دې د وزن نه ما ته پته لګي دی کې یو فون چې دی ستاسو دپاره ښایسته غونده کې فون رالیږلي آیم شور داسې نه چاته ورسي یو فون پکې نه بیا ما پسې فونونه کوي زه خپل د سایډ نه دا سوچ کوم که نه اوکې جي نو ډېره مننه یو فون موږ سره ملګري وي جي یو فون 4G. اوس موږ راشو زموږ مېلمانه موږ سره ناست دي عمر علي موږ سره ناست دی موږ سره جلیل احمد صاحب موږ سره ناست دی او موږ سره محسن رضا اکاخیل صاحب موږ سره ناست دی ټول مېلمانه زموږ ناست دي چې ګپ شپ لګي خو زه یم چې پکې عمر ډېر غلی غلی ناست دی نو عمر نو پکې لږ څه ور عمر څه راته وری لکه پیروډي نور دا وکما کومه پیروډي جو بس پیروډي پرېږده کنه نور څه وایو او جو سندره ووایه کنه له ټپې ووایه څه بل څه ووایه ها ټپې وکړو ټپې وکړه صحیح څوک نه دې در پسې ړندېږي
بیا مې مرګ تا صدقې منلې دینه مال هغه اوبه زمزم دي او چې مې اشنا پکې منګولې پاکوينا رب دې د خولې لاړې دارو کا ستا ناروغي مې د ژوند خوند کرکه کوينا او که ترنځور په ما جوړېږي ایسا لبلرې کم سر توره بدر زاما او زمانه دواړه کار ناشي یا به منګ وړم یا به رنګ بنګ زما او دا ته چې رنګ بنګ ګرځې استا عبادت وی خلک نور ګمان کوي نا او کروټه خو سلور باور کم د دې تن وګي د ما خام ته پاتې شینا او د لوی لارې مسافره په دې دن موړ شوې که مخ بیا درواړوما او زړه ته مې ګوره خوښ مې تایې اے نصیب ته ګورستان لرې مې ساتینا او هندوستان شروپۍ راوړه اے په کور نور په مې مور نه درکوينا کلی ستا یم راغلی سروکه دې ولا پرېښوده اعظم ویری ګډ ډېر ښه د پیروډي زر څه په خپل ځای باندې خو ستا اواز په سینګینګ کې ټولو نه زیات ښایسته دی او دا چې فوکس هم په دې زما اواز زبردست دی خو د دې پیانو دې سره نشم ویلی ډېره ښه زبردست دی اعظم تیرې رزق ته دا وایي چې ما سره ګوته خو ډوب کړه زه خو ډېر نه زما زه د دې دغه سره داسې لکه عادت نه یم که نو زما لږ پریکټس کول پکار بس نو ګوره نیکسټ ټایم چې راځې خپل میوزیشین به ځان سره راولې تا زما د اعظم انسلټ وکړه نه نه داسې نه ده ما داسې میم ستاسو پروګرام په وساست سره دلته زه آفر کوم کامیاب جوان پروګرام واه دا د هغه کې بالکل ګوګل ته لاړ شئ کامیاب جب ډاونلوډ کې په هغه کې د اپلای وکړئ دلته به میوزیشین هر څه کمپلیټ میلو شي او دا به د خپل شي باندې فوکس وکړي زمونږ د ګورنمنټ او زمونږ د یوت دا پالیسي ده چې څومره چا کې څه ټیلنټ وي هغه د مخکې راشي او خپل ځان د مخکې بس نور ګوره محسن رضا اکاخیل صاحب دومره ښه افر تاسو له درکړه لکه دا افر یې مال هم راکولی شو که نه چې ته راشه ته به چې دا وکړې دا وکړې خو نه تورسرې چا د تورسر اورېدلی میم یو خبره بله کوم ستاسو دا خبره کوله زمونږ د کامیاب جوان پروګرام کې تر اوسه پورې ټولو نه زیات کارونه او کم خلک چې مخکې راغله لیډیز دي او په دا واحد یو پروګرام دی چې په دې کې نه سفارش چلیږي نه پکې د چا مخکې والی چې کم خلکو کې ټیلنټ وي خلک به بر ایگزیکټلی داسې ده ډېر ښه دي زبردست او شي جلیل صاحب کو نور څوک غواړي که نه تاسو نه ګایډنس غواړي یا غواړي چې ستاسو په شانتې یو تکړه
هغه هم د ملک او د قوم خدمتو کې په دې طریقې باندې آیا هغه له داسې ټریننګ داسې تاسو څه کلاسز ورکوئ څنګه چې تاسو وایئ چې ما هم چې دی نو مختلف کورسز کړي دي نو آیا اوس چې یو کس راځي تاسو جو کې د سټرګلز نه تېر نو ډیفینیټلی د اپ کمینګ جنریشن دپاره به څه ناسې فیسیلیټیز تاسو ښودلي وي بالکل اصل کې بیسیکلی خبره دا ده کنه چې سړی کم پروفیشن ته هم راځي ټول نه اول دا دی چې هغه کې پیشن پکار دی چې هغه دې نه بغیر نه کیږي چې یو سړی وایي یار زما ډېر شوق دی دې شی ته خو شوق دپاره ته سټرګل وکړې ځان چې کم دی لږ به رګړو ځان له به ورکړې نو دې له فرسټ پلیټفارم دا دی چې د هغه لایسنس ټورسټ ګایډ دپاره ګریجویشن ضروري دی او بل دا چې دې کې اهم شی چې کوم دی لینګویج هسټري نه ځان خبرول هسټري نه لینګویج او کمیونیکیشن سکلز او بیا دا چې ټریننګ دا دی چې د ډایریکټریټ اف ټورست سروسز د ګورنمنټ یو اداره ده لایسنسینګ اتھارټي دی یو خو کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي دی دا بیل دی د هغې نه دا د هغې ته لایسنس ورکوي او د هغې انیشلي لږ هسټري باره کې لږ دا دی چې کنټري باره کې انټرنیشنل لږ داسې دغه او لینګویج چې کوم دی دا اویرنس پکار وي او خو اهم خبره دا ده چې که تا کې پیشن وي که نه مثال یو سړی کې پیشن دی هغه وایي زه کول غواړم موږ سره په سوات کې ډېر دي په چترال کې ډېر دي په لوکل پېښور کې هم شته دی خو ټول نه زیات په جی بي سایډ ګلګت بلتستان سایډ ته هلته ډېر زیات دي خو چې ټوریزم د پاکستان کې چې څونه ټوریزم د ټورست راځي زیات فلو جی پی هلته دی بیا د هغې نه پس زمونږ کے پي سایډ ته زیات دي بیا پنجاب دی او بیا سند دی دا داسې یو زمونږ چې هغه ول هغه له دې ښکلا نه لطف اندوز کېږي دی نه خو دا دی که نه چې د هونځه یا د ګلګت بلتستان ما خو تاسو ویل چې یو ټیم ورک دی هغه یو پرامس دی وړوکی دی خو دا دی چې د هغې هغه چې کوم مایند سیټ دی که نه د ټوریزم طرف ته ډېر زیات دی دلته دا دی که پېښور ته څوک راځي او که دلته ما نه څه ګایډنس غواړي څه مشوره غواړي څه دغه غواړي زه هغې مطلب هیلپ آوټ کولی شم خو زه دا ویم چې څوک هم دې فیلډ ته راځي اوس هم چې په دې فیلډ کې دي هغه دې کوشش دا کوي چې یار ځان نه یو پروفیشنل ګایډ جوړ کړي چې د خپل د ملک امیج چې کوم دی مثال ابلز ما سره یو انډین جرنلسټ و د انډین جرنلسټ سره کار کول یو خو دا دی چې انټای دغه دی که نه چې هغه کله راتلو ما هغې ته وویل چې تا خپل هر یو شی ډاکومنټ برابر کا او خاص کر هغه پېښور ته راتلو بیا پېښور نه افغانستان ته تلو او د هر مطلب نظر هغې باندې که نه نو هغه دلته نه یو ډېر ښه امیج زموږ د کاوې او زمونږ د شین خو صرف زمونږ د چایو نه ډېر متاثره دي زمونږ خو هغه هلته هغه ورډ یوز نه کړو که نه هغه وویل چې د ټي از امیزینګ هلته هغه فینټسټک و که نه هغه ما ته ویل چې یا زه دا نه وایم وایي ما باندې بیا به ټرولینګ به کوي خلک که نه نو هغه دلته نه د شین د پیو لاچیانو والا د هغې ډېر ښه امیج یې یوړو او بیا د کاوې هغه ویل چې یار زمونږ کاوه زه ام نه ټیک بیا زمونږ کیسه خواني یو تاریخ دی بیا هلته مونږ کاوه څکله سره دغه د کاوې خانې ته لاړو د هغې هغه ویډیو هغه جوړ کړ اوس هغه چې کوم دی دا نه متاثره شوه چې اوس کرنټ دی بل میاشت کې کېدی چې څلور نور ټورست د انډیا نه به پېښور ته راځي نو زما دا دغه د ایم دی چې ورلډ زمونږ دا امیج چې کوم دی خو زه ګورنمنټ نه یو درخواست به دا کوم چې اوس هم یورپین کنټریز داسې ملکونه دي چې د هغې ټریول ایډوایزري کې خیبر پښتونخوا چې کوم دی په ریډ زون کې دی نو ګورنمنټ دې دا کوشش وکړي چې دا د ریډ زون نه وباسي اوښکې شي او ګورنمنټ ښه کارونه هم کړي دي ویزا آن ارایول 175 کنټریز له ورکړي دي او ای ویزا 50 کنټریز له ورکړي دي پولیس اسکورټ په پېښور کې مخکې و هغه یې ختم کړ ملکن ډویژن کې چې کم دغه هغه یې ختم کړ ډېر ښه کارونه یې کړي دي خو چې کوم داسې چیده دی لا اوس هم چې د توجه ضرورت دی زه به ډېر امیج ښه کړم خو زه انډیویژول یم نشي کېدی ډېره مننه کوم د ستاسو په راتګ باندې او یقینا تاسو له به هم چې د پروګرام خوند ورکړي ون بای ون به ستاسو نه میسیجز الوم چې دا هم ډېر زیات ضروري دی جی اول به مونږ راشو محسن رضا خان آقا خیل صاحب نه به میسیج والو پس د هغې بیا تاسو له راشو جی ایکسپیرینس هم څنګه وشو څه به وایې میم زه ستاسو په دې چینل ډېره شکریا ادا کوم یو خو ستاسو چینل زموږ د پښتنو ټول عمر پردهي کړی ده او مخلیوالی کړی دی او ماشاءالله د دې چینل چې کوم مالکان دي هغه د دې ژبې سره تعلق خو د دې ژبې ډېر خدمت اصلي معنو کې هغوی خلک کامران راجا صاحب حمید راجا صاحب زه به دا یو میسیج ورکول غواړم څومره چې یوت دی چې دا پولیټکس بالکل تاسو هر یو کس پولیټکس ته راوځئ د ملک خدمت وکوئ دا د چا جاګیر نه دی که تاسو کې ایبیلیټي کوالټي وي
تاسو به ان شاء الله په دې کې مخکې ځئ. دې کې ډېر خلک داسې راغله چې هغوی سم نور او ډېر بیکورډ فیملی سره تعلق ساتو، نن د خپل کوالټي په وجه په غټ غټ ذهنو کې موجود دي. او تاسو دې نه راوځئ سوشل ورک کې هم کار کولی شئ. که تاسو یېرېږئ چې یار پولیټکس کې به دا شي دا به شي دا به شي، نه، اوس هغه پولیټکس بالکل ختم دی. پیسفل پولیټکس دی. که چا کې کوالټي وي، که چا اخلاقیات ټیک وي، هغه ټوپکنیزم او خانیزم او کږې ټوپې هغه شی بالکل ختم دی. نو داسې پولیټکس اوس راغلی دی که چا اخلاق وي او څوک ښه زبردست وي او چا کې کوالټي وي، نو خلک هغه اپریشیټ کوي، مخکې راولي او کامیابوي. زه د ستاسو چینل په وساتت باندې زمونږ ملک ته کم چې کم دی دا ډېر خوش نصیبه ملک دی. 65% یوت دی او یوت دی ملک کې تبدیلي راوستلو والا واحد یو ډېر اهم رول ادا کولی. زه یوت ته خواست کوم چې پولیټکس جوین کړي. تھینک یو سو مچ جی جلی خان صاحب. زما میسج دا دی چې کم خلک یا کم ځوانان چې د سیاحت فیلډ ته راتلل غواړي، اول دی هغه پراپر وی باندې چې کم دی خپل ایجوکیشن دی کمپلیټ کی او فارن یو لینګویج چې کم دی انګلیش لینګویج خو شته دی، د هغې نه علاوه چاینیز، موږ ته چاینیز ټورسټ ډېر زیات راځي، چاینیز لینګویج باندې تاسو زور ورکوئ او کوشش دا کوئ چې خپل د صوبې امیج چې کم دی پازیټیو امیج، خپل کلچر، ثقافت، کم رسم، دا سیزونه چې کم دی تاسو پازیټیو وی باندې هایلایټ کوئ او ګایډ چې کم دی دا یو داسې دغه دی آیډنټیټي دی چې دا د خپل ملک ریپرزنټیشن کوي. بالکل ډیره مننه عمر خان، ستانه ډیره زیاته مننه جی. کتونکو ستاسو نه ډیره مننه چې تاسو زموږ پروګرام وکړو، حصه مو واخیستو. چا چې ډالۍ وګټلې هغې له هم ډېر ډېر مبارک شه. زه پروګرام ختموم خو د پروګرام نه پس به تاسو ګورئ جی زموږ یو بل ښایسته غوندې کې پروګرام آهنګ افغان جی، آهنګ افغان به تاسو ګورئ جی او د هغې نه پس به بیا تاسو ګورئ د جون رنګ د دوبۍ سټیشن نه نیغ په نیغه به تاسو ګورئ. نو دا ښایسته غوندې کې 2 خپرونې د ستاسو انتظار کې. ما له راکړي اجازت، انشاءالله چې جونې بیا به تاسو سره ملاقات کوو. د الله په امان.